राजू ड्रीम वेवर ओपन को तेरे लेक्चरों के मंगा पर CSS के द कोड पर जरिया कार करे उस बदे लेक्चर के मंगा द विजेट पर जरिया कार करे सही ना HTML ठीक शो जल्द टेबल इंसर्ट को टेबल कॉलम में दे रहा और गोमा 2 ओके align border control is that's a form of E drive की ये modify तरह का نو اوس ګورئ که CSS تاسو استعمالوئ او تاسو وایئ چېرې زما باډي همیشه لپاره کمپیږي هغه د څنګه وي دلته ایډ نیو رول بالی صحیح ده نیو CSS رول بالی صحیح شو کله چې په دې کلیک کوئ نو زه دلته ورکوم باډي څه ورکوم باډي اوکې د باډي لپاره زه څه کوم یس یو CSS جوړوم باډي بیکګراوند دې څنګه وي دلته زه ورته بیکګراوند سره کوم یا باډي بیکګراوند دې ما سره وي कलर के ओके मॉडिफाई पेज प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर दस ओके बया पे टेबल दा से इंतखाब के सही हो टेबल इंतखाब के टेबल ला और के बीजी कलर दस वाइट सही लगा कंट्रोल एस और दा विजेट के इंटरनेट एक्सप्लोरर ठीक اوس په دې کې خبره ده چې یاره یو کس وي چې زار کله پاراګراف لیکم هغه لږ مرجن اخلي وغیره وغیره د ټاپ ته راشم دلته چې کله خط یو سړی راوړي زه ورډ نه لګوي زه نه راوړم پیسټ چې دلته پیسټ کوم کنټرول ایس سره بیا راځم خپل پیج ریفرش کوم اب وګوره داسې ده زه یم چې یاره داسې ده نه نو ته به راشي دلته به نیو رول والې صحیح ده دې له به ورکړي پي پاراګراف اوکې یس د پاراګراف ټایپ خط سټایل دې څنګه وي ایریلي سایز دې څومره وي 14 صحیح ده او فنټ سټایل دې څنګه وي ایټالیک بولډ نارمل وغیره صحیح ده کلر دې څنګه وي کلر دې داسې نو دا چې کوم رول تا جوړ کو دا دې لپاره شو چې مطلب هر ټایم ته پاراګراف لیکي هغه به دا سټایل لري ځکه چې دلته د پلس په واسطه تا نیو رول واغستو رول دې ورته جوړ کو صحیح ده چې کله ته دا اوکې کې نو دلته ته راشه د کوډ ته کوډ کې دلته وګوره دا باډي ته جوړ شو دا چیز ته جوړ شو پاراګراف ته هلته خو مونږ مینول کوو که نه کو صحیح ده دا هم لیکلو فنټ فیملی ده فنټ سایز ده او کلر ده صحیح ده خو دلته بس چې په ډیزاین کې ته کم کار کې هغه به اتوماتیک دلته څه کېږي اپلای کېږي صحیح شو مطلب اتوماتیک به راځي که بیا ته دلته هیډینګ 1 دی له ورکې او زه هیډینګ 1 ته رول جوړوم نو نیو رول علم او ورکوم هیډینګ 1 یس ٹھیک شو نو هیډینګ 1 د سټایل څنګه وي داسې سایز دې څومره وي 14 کلر دې څنګه وي داسې کلر اپلای اوکې دا دلته تاسو دغه ته راشئ آل ته بیا کلیک کوئ په ډاټ H1 باندې دلته ورته سلیکټ کوئ
اغسته دی او مطلب دا چینجز نه اپلای کیږي څه وجه صحیح شو فنټ فیملی دا ګوري ټولې اغسته دی که تاسو چېرته د دې کوډ ته راشئ ګوره کوډ هم دلته اغستی دی صحیح ده پوهېږئ خو په دې که نه مشکل خو نشته نو دا چې کله تاسو کنټرول ایس کوئ بیا چې خپل پیج ته راځئ نو هلته چې کوم تاسو سټایل ګورئ هغه به هماغسې سټایل اغستی که بیرته تاسو نارمل ته راځئ نو دلته به کلیک کوئ په پاراګراف باندې هغه به پاراګراف سټایل اټومیټیکلی صحیح ده اوس دې ته ته وایې چې یاره انډنټ دې هم پکې نو ته هلته ګوره یا په فارمټ کې په انډنټ باندې کلیک کا او یا هلته لاړ شه د رول د لارې ایډیټ کا که فارمټ کې ته چېرته په انډنټ باندې کلیک کې بیا به د همدې پاراګراف صرف د انډنټ ورکول کېږي نور پاراګرافونه به نه وي صحیح ده او که چېرته ته په رول کې ورته وکړې صحیح ده رول ورته ایډیټ کې د دې د لارې کوم یو رول پی باندې کلیک کا او رول ایډیټ کا صحیح ده د پنسل د لارې او دلته راشه باکس ته او باکس د لارې دې له څه وکړه مرجن ګوره مرجن دی که نه مرجن د لیفټ د دې نه چیک لرې کا او د لیفټ د خوا نه ورکه څلور اپلای اوکې نو آینده لپاره به ستا مرجن د لیفټ د خوا نه څلور چې کله دا رول ته اپلای کړې صحیح ده بیا که چېرته ته نه غواړې چې یاره رول د لارې اپلای کومه ان لاین سټایل شیټ اپلای کوم نو بیا دې سی ایس ایس ته راشه پاراګراف کې به ودرېږئ او چېرته به راشئ سی ایس ایس ته نو سی ایس ایس کې ګوره هماغه خبره ده سټایل ایریل پی یس صحیح شو واغستو او سایز 12 ټیک شو او کلر څنګه داسې کړی نو هغې اټومیټیک واغستو صحیح شو نو دې ته مونږ څه ویلی شو دې ته مونږ ویلی شو ان لاین سټایل شیټ صحیح ده ان لاین سټایل شیټ نه مطلب دا چې ایګزیکټ په هماغه لاین باندې تاسو اپلای کولی شئ بی جي کلر که چېرته تاسو دوی له بدلوئ نو ورکوئ ریډ او خط کلر که بدلوئ نو بیا به دلته کلیک کوئ په دې باندې او دې له به ورکوئ وایټ دا به دا کنټرول ایس او بیا راشي ریفریش یې کوئ صحیح ده نو ځکه چې ان لاین سټایل شیټ تاسو په پاراګراف باندې اپلای کړو اوس یې یو کس وایي چې دا څه کا دا مکمل داسې انتخاب کا صحیح ده ګوره دا داسې سلیکټ فلاټ شو چې کله دا تاسو دلته سلیکټ کوئ پوه شوئ دا ټول د دې به تاسو دا دغه ختم کوئ دا ګوره په دې کلیک کا ساده شو پوه شوئ هغه روز څنګه بدله شوه په یو دغه باندې اوس د دې لږه سایز وړوکی کوي داسې ګوره په دې طریقې سره تاسو سایز د دې وړوکی کولی شئ دا ګوره اوس پوره وړوکی کېږي صحیح شو کنټرول ایس او بیا راشي ریفریش ګورئ دا سپیس شته که نه هلته تاسو کوډ کې څه لیکلو سیل سپیسینګ از ایکول ټو دا او سیل پیډینګ دا وغیره وغیره ټیک شو دلته به صرف زیرو کوي صحیح ده باډر هم څنګه کوي زیرو نو بس کوډ له ضرورت نشته صحیح شو د دې لږ سایز داسې غټ کړي ګوره داسې لږ نور هم کنټرول ایس بیا ریفریش نور هم سایز سیټ کړه دومره شو کنټرول ایس ټیک شو دې له څه کلر ورکوئ صرف یو کلیک پې وکئ هلته خو بتلئ که نه یو دغه له چې به هم کلر ورکوو د ټي ډي له خو دلته به ورته هم لیکلو که نه دلته به بس صرف دلته کلیک کوئ او دلته به راشئ بي جي له او دلته به ورکوئ دا کلر ټیک شو کنټرول ایس او بیا ریفریش کلر یې واست اوس هلته خو ایمیج لیکي که نه دلته به انزرټ باندې کلیک کړي ایمیج باندې به کلیک کړي او ایمیج به راوالي ٹھیک شو کنټرول ایس او بیا ریفریش چېرته دې له بل کلر ورکړې نو بیا کلیک کوو بل کلر ورکړه کنټرول ایس او بیا ریفریش دا به بل کلر صحیح ده نو همدا د سی ایس ایس کارونه دي چې کوم تاسو ته دلته زه لګېږم او د ان لاین سټایل شیټ کې لګېږي اوس در د ایکسټرنل هم کوم اوس ګورئ دا تاسو یو دغه کوئ نو په دې کلیک کوئ او دلته کلیک کوئ ګوره هماغه ان لاین سټایل شیټ کې کار کوم صرف خط باندې کلیک کوئ سټایل ته راشئ خط بي جي کلر څنګه غواړي
ریټ ټیک شو او خط سټایل څنګه غواړي سایز 12 کلر څنګه وایټ ټیک شو او الاین سنټر غواړي کنه نو فارمټ ته براشي الاین باندې وکلیک کیږي او سنټر کوي کنټرول اس داخله او شی مطلب باندې ها اوس دا سلیکټ کړئ دی ور کوي HTML کې heading 1 صحیح ده heading 1 دی ورکو هغه اتوماتیک دا سټایل واغست دلته تاسو سره دا heading 1 دی د دې سټایل بدل دی صحیح ده دا په دې اوس نه اپلای کیږي زه به راشم د دې چې دا کوم کوډ دی صحیح ده د کوډ کې به زه دا دغه نه خوا کوم ګوره دا د خط سره یو ځای راغلی دا به دې TD نه بالکل اخوا کوم تبوری کو ویلکم ټو CSS کلاس او heading 1 دا سټایل شو نو CSS ته کچر د تاسو راشي ګوره د دې دا دغه دی خو دلته دی چې اتوماتیک دا سټایل اغسته نو د دې دا روم داسې ده بیا دې باندې دا سټایل چې اپلای کیږي دا یو ځل تاسو ریسټارټ کې اتوماتیک اپلای کیږي نو رزلټ سټایل اغسته دی صحیح ده ګوري کوډ ته کچر د تاسو راشي دې سټایل تاسو وګورئ CSS سټایل از ایکوال ټو دا باډي دا ګوري وشي مطلب باندې پیراګراف دا heading دا زه دا دیزی نه کټ کوم صحیح ده دا سټایل به زه دیزی نه کټ کوم او زه به دا سټایل ولګوم د ډاکومنټ نه مخکې ټول ډاکومنټ نه مخکې بیا م اپلای نه دا اپلای کېږي تاسو به همدا طریقه ورسره وکړئ صحیح ده چې کله تاسو په کې رول نوی رول جوړوئ نو دلته به کلیک کوئ په نیو رول باندې صحیح ده دلته چې څه شي له رول جوړوئ زه ورته یم H2 له هلته م H2 ورکوو که نه که ډاټ ورکوئ ایله به صحیح راځي ډاټ H2 اوکې H2 دی څنګه سټایل علي بیکګراؤنډ کلر دی H2 څنګه یې ریډي او خط کلر دی څنګه یې وایټي اپلای اوکې اوس په دې خو H2 نه دی اپلای شوی که زه ته راشي H2 باندې کلیک کړي نو H2 اپلای کېږي کنټرول N بټن به زه پریس کوم او یو بل HTML به والم صحیح ده HTML دې له به زه ورکړم H2 او دلته به والم نیو رول او ډاټ H2 او دلته به ورکړم بیکګراؤنډ داسې او خط کلر داسې اپلای نو ګورئ CSS رول جوړېږي صحیح ده او مطلب اپلای کېږي نه دلته مطلب یا زما ډریم ویور کې څه مسله ده او یا څه بل دغه دی که چېرته ان لاین ته تاسو راشئ نو ګوره ان لاین د لارې اپلای کېږي لکه وختي چې مونږ وکړو صحیح ده بیکګراؤنډ ډیش کلر ډبل ډاټ وایټ ریډ کنټرول اس او دلته وګورئ اتوماتیک بیا اپلای شو صحیح ده تیره یو کس وایي چې داسې نشي کېدی چې هر کله زه دا استعمالوم په دې بیکګراؤنډ کې د شی راشي یو ایمیج راشي نو سپیس به ورکړئ بیکګراؤنډ چې کله تاسو لیکئ طریقه لري بیکګراؤنډ ایمیج صحیح ده بیکګراؤنډ ایمیج ډبل ډاټ براوز باندې به بیا کلیک کړئ صحیح شو چې کله په براوز کلیک کړئ نو بیا به ورته خپل ایمیج سلیکټ کړئ ایمیج به دې نه راوالئ کوم ایمیج یاره زه وایم چې د بیکګراؤنډ ایمیج زما هر کله د H2 څنګه یې دا سټایل دی صحیح ده کنټرول اس او ډیزاین ګوره وایغستو هغه عکس دی خو هغه عکس صحیح نه دی راغلی صحیح ده زه به دې لپاره یو بل پکچر راوالم ډیزاین دې کې کلیک کړئ دې ته ورکړئ صحیح ده سټایل ګوره سټایل از ایکول ټو کوټیشن بیکګراؤنډ ډیش ایمیج ډبل ډاټ براوز نه بعد دا ایمیج او بیا دا نه بعد کنټرول اس او بیا راشه ریفریش کا کالن کنټرول اس او بیا ریفریش دې کې زه لګوم
h1 او ویلکم سلیش h1 امیج دی راشي صحیح ده سټایل از ایکول ټو کوټیشن بیک گراوند ډیش امیج صحیح شو او بیا نه بعد براوز کې ورته خپل امیج سلیکټ کړئ کنټرول اس او بیا دراشي ډیزاین ته نو تا ته وی د امیج نه بعد دی بل شي نه لګولې چې دلته تا کالن او کوټیشن نه لګولې صحیح ده نو ډیزاین ګوره ما ډیزاین صحیح ده او که چېرته تاسو کلر ورکوئ هماغه د سی اس اس خبره ده صرف ورکوئ کلر ډبل ډاټ وایټ نو ما د دې پروګرام په اول سر کې هم تاسو ته ویلي وي چې ګورئ دا کوډ موږ ځکه کوو چې مطلب یو خو د کوډ سره بلد شو بل دا دی چې ځینې ټایم کې موږ په ډیزاین باندې کار کوو دلته لکه څنګه چې اوس موږ په رول باندې کار وکړو په ډریم ویور کې کار نه کېږي صحیح ده نو دې دپاره بیا موږ شي استعمالوو موږ کوډ استعمالوو صحیح ده اوس که چېرته یو کس وایي چې یاره دا د بیکګراوند امیج دی مطلب بل راشي نو بس کوډ ته راځه او دلته امیج بدلوه دا بیکګراوند دا دی بل ته راغستی شي صحیح شو اوس په دې کې په کوډ ته چې کله راشو h3 او سلیش h3 دلته لیکم چې ډیزاینینګ د پیج او بیا دلته ورکوم سټایل از ایکول ټو اوس په دې سټایل کې ډېرې زیاتې خبرې دي صحیح ده بیکګراوند دی بیکګراوند اټیچمنټ دی بیکګراوند کلر دی بیکګراوند پوزیشن دی کله چې امیج تاسو راوالی بیکګراوند پوزیشن کولی شي بیکګراوند ریپیټ کولی شي بارډر کولی شي صحیح ده پوه شئ نو زه ورته ورکوم بارډر ډبل ډاټ څنګه بارډر ورکوم ټیک بارډر ورکوم صحیح ده کالن او بیا د هغې نه بعد کنټرول اس او بیا دلته راشئ کوټیشن ورکوئ دی اخر کې صحیح ده کوټیشن او بیا راشئ بارډر نو بارډر به دا اټومیټیکلی صحیح ده ټیک شو زه ورکوم چې بل دې شي بارډر ډیش باټم ډبل ډاټ ټیک صحیح ده دا به بارډر ټیک مطلب غټ بارډر به راځي صحیح ده لکه څنګه چې تاسو بارډر دلته ورکوئ او داسې مضبوط راځي صحیح ده نو دې دپاره تاسو استعمالولی شئ پوه شوئ نو تاسو په کوډ باندې هم ډېره ټرای کوئ او دلته چې کله تاسو رول جوړوئ نو په دې به کلیک کوئ دلته به ورکوئ ډاټ h2 مثال په طور اوکې نو h2 دې څنګه سټایل علي دلته به تاسو h2 ته سټایل انتخابوئ سایز به ورته سلیکټ کوئ اوکې کوئ به نو که بیا تاسو هر یو ته h2 ورکوئ نو هغه به هماغه سټایل علي ګوره اوس یې واغستو صحیح ده مطلب دا دی چې تاسو پریکټیکل کار کوئ